بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم درنو لیدونکو، په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. نن موږ تاسو راځو د تحلیلي هندسې د سلسلې درسونو ته. زموږ تاسو نن 5م لوست ده په تحلیلي هندسه کې، او نن موږ تاسو د درس په دوام باندې د خط په معادلو باندې کوو، یعنی د خط د معادلو ډولونه وایي چې کوم ډولونه لرو او سره کوم. نو زموږ تاسو عنوان د نن ورځې چې ده د خط یا د کرښې د خط د معادلو ډولونه. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په تحلیلي هندسه کې چې موږ کله تحلیلي هندسه شروع کړل تعریف وکړو، وویل چې تحلیلي هندسه څه ته وایي. تحلیلي هندسه داسې هندسه ده یا داسې علم ده چې الجبر د هندسې سره ارتباط ورکوي، یعنی شکل ته معادله جوړوي، معادلې ته شکل جوړوي. کار یې همدا ده. یعنی موږ تاسو په مسطحه هندسه کې څه شوي دي؟ موږ په مسطحه هندسه کې خط ویلی و، دایره مو ویلې وه، نور شکلونه مو ویلي وو، مګر د هغې معادلو باندې موږ خبرې نه وې کړې. په تحلیلي هندسه کې موږ تاسو راځو د هغې په معادلو باندې خبرې کوو. یعنی موږ تاسو خط تعریف کړی، په خط باندې پوهیږو، اوس راځو د خط معادله وایو، ولې چې موږ تحلیلي هندسه کوو. په تحلیلي هندسه کې هر معادلې ته شکل جوړو او هر شکل ته معادله جوړو. نو دې لپاره زموږ تاسو نن درس شوی ده د خط د معادلې ډولونه یا د معادلو ډولونه. خط خو څو ډوله معادله لري، دې لپاره موږ تاسو دلته جمع کلمه ورته استعماله کړې د معادلو ډولونه. نو څو ډوله لري، کني معادله خو یو معادله ده، هغه څو شکل ته بدلیږي، نو یو معادله لري. د خط په معادله کې یو خبره په یاد وي، چې دلته لیکم دلته د خط معادله لومړی درجه تابع ده. دا خبره په یاد وي. د خط معادله چې دا د x توان پکې څو ده؟ د x توان یو ده. که په الجبر کې موږ یاد وي لومړۍ درجه ګومشله معادلې موږ ویلې، هغې ته موږ خطي معادلې هم ویلې وو. خطي معادلې ولې ورته ویلې؟ د هغې ګراف خط مستقیم. کله چې درجه 2 شي هغه به پارابول وي، پارابول شکل. هغه بیا خیر په آینده درسو کې وایو. اوس همدومره په یاد وي چې موږ دلته د خط معادله لرو، او د خط معادله کې x توان څو وي؟ x توان یو وي، یعنی د x توان چې ده لومړۍ درجه تابع ده. که تابع ته یې وړو نو شکل به سره کمي، شکل به لومړۍ درجه تابع. اوس راځو دویمه خبره چې کوو، د خط د معادلو ډولونه وایو. د خط معادله په تحلیلي هندسه کې څو شکل لري، تاسو به ټولو باندې پوه شئ. اول شکل موږ تاسو چې دلته وایو، اول شکل هغې ته میلي شکل وایي. موږ تاسو په مخکې درس کې میل باندې خبرې وکړو چې میل څه ته وایي، تعریف یې څه ده، سره هم پیدا کېږي، دا ټول شی موږ خلاص کړو. اوس دا راځو موږ د خط معادله وایو، او اول شکل چې ده، اول شکل چې ده هغه میلي شکل ده. میلي شکل معنا دا ورکوي چې په دې شکل کې د خط دا میل چې ده اوچته معلومیږي. یعنی کله چې دا معادله موږ ته ولیکل شي، موږ تاسو خط میل ډېر په سادهګۍ سره پیدا کولی شو. لکه شکل سره هم د عمومي شکل y مساوي کېږي ax جمع چې جمع b. دغه شکل ته دې ته موږ تاسو یو میلي شکل. ګورئ تاسو دلته وګورئ د x توان څو ده؟ د x توان یو ده، یعنې لومړۍ درجه تابع ده. دلته اوس میل څوک ده؟ دلته چې دا میل ده د x ضریب ده، یعنې دا x چې ده دا میل ده، چې موږ تاسو دا داسې لیکو چې y مساوي کېږي mx جمع چې جمع b. چې زیاتره تحلیلي هندسو په کتابونو کې تاسو چې دا وګورئ هغه په دې شکل باندې لیکي. ولې د ضریب د x شکل ته وای ته راشي، د x ضریب ته موږ تاسو څه وایو؟ میل وایو. یعنې دلته موږ تاسو څه لیکو؟ دلته لیکو د خط میل، یعنې دلته دا معنا د څه ورکوي؟ د میل ورکوي. او دا b څه معنا ورکوي؟ د y محور سره تقاطع معنا ورکوي. یعنی دغه خط یا دا خط دغه چې موږ ته رسمیږي، دا وای چیرته قطع کوي؟ وای محور چیرته قطع کوي؟ د وای محور په بیټ کې قطع کوي، دلته معلومه. او میل څو ده؟ د x ضریب m د میل. نو په لومړي شکل کې میلي شکل کې موږ تاسو سره هم شکل لرو، داسې یو شکل لرو چې موږ تاسو د دې معادلې نه مستقل کولی شو د خط میل پیدا کړو. مستقل کولی شو دا ما پیدا کړو چې دا تابع یا دغه کرښه د وای محور چیرته قطع کوي. لکه یو مثال یې درته وایم، وای مساوي کېږي 3x جمع څو جمع 15. دلته ما یو میلي شکل لیکلی ده. اوس که دلته موږ ته څوک وایي چې میل څو ده، څو ورته وایي؟ آفرین، میل مساوي کېږي څو؟ 3x ضریب ته څه وایي؟ میل وایي. او که زه داسې پوښتنه وکړم چې دا وای چېرته قطع کوي یا د وای محور چېرته قطع کوي، نو تاسو څو راته ښایي؟ 15. نو b مساوي کېږي څو؟ 15.
نو دغه شکل لومړی شکل چې دا هغه میلي شکل ده. میلي شکل معنا ده چې موږ یک میل پیدا کوي شو او هغه کې موږ تاسو څه پیدا کوي شو، موږ تاسو د وای سره تقاطع پیدا کوي شو. د یو دویم شکل چې د خط معادله موږ تاسو وایو ان شاء الله په نور درس مفصل به پیږي، اوس دا سره بلد کړئ. دویم شکل چې دا هغه عمومي شکل ده، عمومي شکل یا عمومي ډول یا کلی شکل یا کلی ډول ورته وایي. عمومي شکل معنا دا چې ټول شی پکې شته خو میل پکې نه ښکاري، یعنی میل نشه، میل پکې شته خو ساده کړی نه ده، ټول یو طرف ته دي. هغه شکل بیا سره هم د عمومي داسې یعنی موږ ته خط معادله څه لیکي شي ax جمع by مساوي کېږي c یا جمع c مساوي 0 داسې. دې شکل ته بیت شی وایي، دې ته عمومي شکل وایي. دې کې میل شته، دې کې د وای سره تقاطع شته، هر شی شته خو سیده نشي پیدا کول. کنده درته چې میل صورت ته نه پیږي، کنده درته چې وای شي فقط کې نه پیږي. نو دې ته موږ تاسو عمومي شکل لکه مثال به زه درته درکم چې دلته 15x جمع 3y مساوي کېږي 4 داسې. دغه شکل سره کوم شکل ده؟ دا شکل عبارت ده د کلی شکل څخه یا عمومي شکل څخه. دلته موږ هم کولای شو چې میل پیدا کو او دلته هم کولای شو چې پیدا کو موږ تاسو د وای سره تقاطع پیدا کو. اوله طریقه خو ساده انداز چې دلته وای تاسو تناکي وای تناکي ټول شی پیدا کیږي، یعنی دغه شکل هغه ته واړوي. یعنی یو خبره په یاد چې موږ کولای شو میلي شکل عمومي ته واړو، باندې چې بل شکل هغه ته واړو. دا شکل بل ته وړو، دا معادله خو یو معادله موږ په څو شکل لیکو. اول شکل شی میلي، دویم چې دا عمومي. اوس کوم موږ وګورو په دغه شکل کې موږ میل پیدا کو، میل پیدا کو او یا موږ وګورو چې پیدا کو بي پیدا کو، یعنی وای چې تقاطع کوي. اول خو ساده کتابونه چې لیکي اندازې فورمول ورته لیکي منفي a پر b لیکي، a پر b منفي a پر b چې دا منفي خپل علامه او دا a چې دا د x ضریب ده، د x ضریب داخله او b چې د y ضریب ده او که b پیدا کوي نو c پر b، c پر چې شي c پر b. اوس به تاسو پوښتنه کوئ چې دا کوم جنس شو، دا سره خبره پیدا شو صحیح ده کنه. اول خو کدی فورمول استفاده وکړو دا پیدا کړو، مایل د دې څه کېږي منفي a سو ده 15 b سو ده 3 نو 15 پر 3 او که b پیدا کړو c پیدا کړو c سو ده 3 پر 100 پر b 100 3 3 پر 100 شو 3 پر 3. کله څه نه پیدا کړي نو ته کولای شې ساده چې دغه شکل چې شته وایي عادي ساده کده ته وایي راو باسي راته سره کوم را باسي نو تاسو 3 وایي دلته پرې دی مساوي کېږي دا خو وایي منفي 15x جمع 3 اوس دام تقسیم 3 کوي، دام تقسیم 3 کوي، دام تقسیم 3 کوي. دلته 3 د 3 سره لاړل کېږي y مساوي کېږي منفي 15 پر 3x جمع 3 پر 100 ده 3 پر 3. نو اوس کله تاسو ته مایل څو ده دا مایل شو دلته ګورئ منفي 15 پر 3 معنا کړل یا کوم y چې تکته کې 3 پر 3 دا 3 پر 3 کوم متر راکړل. نو کدا فورمول د تاسو بیا د ملا شي مشکل نشه نو شکل درته درته مایل ته وړاوه ډیر ساده مایل ته وړاوه یا مایل پیدا کړ مایل ته وړاوه پیدا کو دا شکل مونږ ته شي راکول شي مایل راکول شي وختونه دا کې چې دا کلی ته وړاوه یو عمومي ته وړاوه په ټول ته وړاوه دا ته وړاوه شي کې y منفي 3x 15 کراړه راوړل کني مشکل نه منفي 15 مساوي کېږي 100 دا خلاص عمومي شکل ته وړاوه دلته یعنی دا فورمول دلته کسي اخوي خدلته علامه نيسي کنه عمومي شکل دغه په ریاضي زده دا خبره نه جتا سوس نه پیږي درته دانه علامو مثال نو ورکما خبره اندر شي شو موږ د شکل یو مایلی شکل لرو چې مې کې معلوم دا یو عمومي شکل ده عمومي شکل کې موږ ساده کول شو مایل پیدا کړو دوه سره تقاطع پیدا او دا فورمول د وړاندې طریقې اندر چې موږ دغه کلی شکل یو عمومي شکل مایلی ته واړو او یا مایلی چې تر واړو کلی ته واړو نو دلته به دې باندې تاسو پوښتنه چې موږ مایلی شکل عمومي ته راوړو شو عمومي شکل موږ مایلی ته راوړو دا دوه شکل خلاص شو. دریم شکل چې موږ تاسو د خط په معادلې کې وایو هغه شي دا نارمل معادله ده یا بعض کتابونه نورمال ورته وایي معادلې نورمال یا نارمل معادله. د خط نارمل معادله چې نارمل چی شته وایي د نارمل زاویه سمانه ورکړي دا به موږ تاسو پاینده درسو کې وایو خو زی شکل درته وایم ګوره خامه توجه اوسئ. د خط نارمل معادله چې دا هغه داسې یو شکل لري x ضرب د کوساین د تیتا جمع y ضرب د ساین د تیتا منفي p مساوي کېږي 100 مساوي 0. دلته تاسو د x درجه 100 ده یو ده دلته د x درجه 100 ده یو ده دلته د x درجه 100 ده یو ده نو ټول کې دلته x درجه شي د خط معادله لومړی درجه وي لومړی درجه انده خط معادلې دي درجه 100 ده یو ده
که دې کې یو مثال ورکړو موږ تاسو ساده لیکو چې x ضرب د کوساین د مثلا 80 درجو جمع y ضرب د ساین د 80 درجو منفي 12 مساوي کېږي صفر. دا د خط نارمل معادله ده یا د خط نورمال معادله ده. نو موږ وایو چې خط معادله په څو ډوله کېدای شي؟ په درې ډوله. موږ تراکم کېږي په څو ډوله وي؟ په درې ډوله وي. یا به میلي شکل لري، یا به عمومي شکل لري، او یا به چې نارمل شکل لري. یا به موږ ته میلي راکول کېږي او ما ته به وایي چې یو عمومي ته واړوه او یو نارمل شکل ته واړوه، یا به نارمل راکړي دوی ته بیا اړو. یعنې موږ کولی شو چې دا یې بل ته واړوو چې انشاءالله په آینده درسونو کې موږ او تاسو په دې باندې کار کوو. دې ځواب هم کار وکړو، دا خو اسانه و چې دا هغې ته وړو هغه دې ته راوړو. خو په نارمل کې به انشاءالله په بله ورځ بیا مسایلو کې کار وکړو، تعریف به یې وکړو، ټولې خبرې به یې پرې وکړو. ښه اوس به هم راشو یو څو مثالونه به پکې کار کوو. مثلا موږ او تاسو ته یو سوال راکوي چې y مساوي کېږي 5x منفي 6. په دې سوال کې موږ او تاسو ته یو مایل غواړي چې مایل پیدا کړي، دویم b راغلی غواړي، یعنې راته وایي چې دا تابع یا دا ګراف چې دا د دې ګراف چې دا y چېرته قطع کوي، او یا موږ ته تاسو ته وایي چې عمومي معادله یې هم پیدا کړي. عمومي معادله یعنې درې پوښتنې وکړي. لومړی خو د x ضریب ته موږ او تاسو څه وایو؟ مایل. نو مایل مساوي کېږي د x ضریب 15. b یعنې y چېرته قطع کوي؟ b مساوي کېږي منفي څو؟ منفي 6. اوس دا چې عمومي شکل موږ نه غوښتی د خو یې راوړو y منفي 15x مساوي کېږي څو؟ منفي 6 سره. یا هم خو راوړئ مشکل نه ده، عمومي شکل درته صحیح ده. داسې هغه کوو. یعنې دې سوال د موږ او تاسو ته وایي چې 3x جمع 2y مساوي کېږي 2 سره. دلته موږ او تاسو ته یو میلي شکل راغواړي، میلي شکل دا راته پیدا کړه، میلي معادله پیدا کړه. دا یو. بل موږ ته وایي چې میل خپله پیدا کړه او b پیدا کړه. سوال داسې کېږي. نو موږ او تاسو راځو څه کوو؟ اول کار چې کوو دلته میلي شکل پیدا کوو. نو 2y همدغلته پرېږدو، دا شی ناخوا واړوه. نو منفي 3x مثبت 1 اطراف تقسیم 2 کا، د خوا هم 2 د خوا هم 2 دا دې سره لاړه. y مساوي کېږي منفي 3/2x جمع 2 پر څو ده؟ 2 پر 2. دلته میلي شکل پیدا شو. اوس میل څو ده؟ میل مساوي کېږي منفي 3/2 او b مساوي کېږي څو سره؟ د 2 پر 2 سره. درې واړه جزونه څه شو؟ حل شو. یعنې اول جز دا و، دویم دا و او دریم هم دا و. درې واړه حل شو. یو سوال موږ ته راکوي، موږ ته وایي چې میل د یو معادلې میل د 3 او y چې قطع کوي په 2 کې قطع کوي. ته میلي معادله پیدا کړه او عمومي معادله پیدا کړه. ډېر ساده. موږ تاسو چې کوو موږ y مساوي کېږي mx جمع b. y مساوي کېږي m په ځای څو ولیکم؟ 3x جمع د b په ځای څو ولیکم؟ 2. دا میلي شکل پیدا شو. عمومي را پیدا کړئ y منفي 3x مساوي کېږي څو سره؟ 2 سره. عمومي شکل څه شو؟ پیدا شو. دې باندې انشاءالله پوه شوئ. یو بل مثال هم درته کاروم. فرض مثال موږ ته وایي چې یو خط معادله میل ده منفي 2/3 او y قطع کوي په 4/3. تاسو د دې میلي شکل هم پیدا کړئ، عمومي شکل هم پیدا کړئ. یعنې میلي معادله پیدا کړئ او عمومي معادله پیدا کړئ. نو موږ شکل لرو y مساوي کېږي mx جمع b. y مساوي کېږي د m په ځای څو ولیکم؟ منفي 2/3x جمع د b په ځای 4/3. اوس موږ تاسو څه کوو؟ ضرب د 3 کوو. 3 که ضرب 3y مساوي کېږي 3 سره لاړه منفي 2x جمع 3 سره لاړه څو؟ 4. دا هم د خوا راواړوه 3y مثبت 2x مساوي کېږي څو؟ 4. دا یې عمومي معادله او دا یې هم میلي معادله. انشاءالله پرې پوه شوئ. اوس به راشو څو ځانګړي حالتونه به ووایو. نو لیکو څو ځانګړي یا خاص چې ورته وایي که نه خاص حالتونه. د خط د معادلې څو ځانګړي حالتونه درته وایم. دا دلته میخانیکه نور شیان پس راغله، هغه هم درته پس نور درسو کې وایم، خو دغه شیان هم پرې یاد دي. اول حالت چې درته وایم، اول حالت کېدای شي د خط معادله په داسې شکل درکول شي. y مساوي کېږي a مساوي کېږي y مساوي کېږي a څخه. بعض وخت موږ ته لیکي چې y مساوي 3 y مساوي 2. مثلا د دې ګراف سره هم راځي. د دې خط موږ او تاسو د لیکلای د دې ګراف سره راځي، د دې مایل سره داسې موږ ته وایي. نو موږ او تاسو د څه کوو ګورئ متوجه اوسئ.
کله چې وای یو عدد سره مساوي وو دا په یاد وي چې وای تناوب یو عدد سره مساوي وو نو د دې ګراف په وای باندې رسمیږي x زبر y زبر. دلته ګورئ چې y مساوي کیږي څو سره a سره د a په اندازه به فاصله په y باندې پیدا کیږي. دلته براش لکه دغه فاصله دغه ټوله فاصله څو ده د a ده. باندې به یو عمود داسې رسم کې دغه یو عمود خط به رسم کې اندغه عبارت د چی څخه شو د دې ګراف یعنی دا ګراف د دې معادلې ګراف y مساوي کیږي a د دې ګراف چې دا موازی په چا باندې ده دا موازی د x محور سره ده. که مثبت a نو دا مثبت ساحه کې رسم کړي او که a قیمت منفي و لکه منفي 2 منفي 3 درکړل دا قیمت د a پیدا کړي انداسې او دلته راشي یو عمود خط په y باندې او موازی د x سره چیو کوي رسم کوي. نو تاسو کولای شئ سوال درکم چې y مساوي کیږي 2 دا رسم کوي او y مساوي کیږي منفي 2 دا رسم کوي. 2 مثبت 2 کې رسميږي د x سره موازی په y باندې عمود او منفي 2 په y باندې عمود x سره موازی په منفي 2 کې رسميږي. او دلته کومه تاسو مایل تراشو نو دلته مایل څو ده مایل 0 ده. په دې چې دلته کومه زاویه چې د x محور سره جوړه شوی هغه 0 درجه ده. نو مایل خو مساوي کیږي تانجان د چی شي تانجان د 0 تانجان 0 څو کیږي 0 نو مایل څو شو 0. دا خبره یو په یاد ای چې نور ځای کوم د تکراروم نور شان کوم د درته وایم خو دومره خبرې دلته په یاد. دویمه خبره کچېره معادله دا چې x مساوي کیږي a یعنی دا څه حالت راکې چې x مساوي 2 یعنی y خو اوس x ده x مساوي 2 3 سلو داسې منفي 2 نو دلته په دغه برابر ګوره x دا x مساوي عدد دا ګراف په x باندې رسميږي عمود په x رسم کې او موازی د چا سره موازی د y سره x زبر y زبر د a په اندازه په x محور باندې فاصله پیدا کړل کله دا فاصله فکر وکړئ چې دا a ده باندې باندې یو خط شي کوي عمود کوي یعنی x باندې عمود د y سره چي موازی کدا مثبت نو مثبت لکه ک منفي نو ته a پیدا کوي فکر وکړئ دا فاصله چې زموږ چې دا a له منفي ده نو په دې باندې شي یو عمود خط شي. لکه تاسو سوال درکوم چې x مساوي 3 او x مساوي کیږي منفي 3 x مساوي 3 په x باندې عمود ده په 3 کې موازی د y سره منفي 3 په x باندې عمود ده په 3 کې په منفي 3 کې په چا باندې په x باندې او موازی د چا سره موازی د y سره. نو کله چې x مساوي عدد شو په x باندې عمود راځي او په y مساوي عدد شو په y باندې عمود راځي. درېمه خبره کچېر موږ ته معادله داسې راکول شي چې y مساوي کیږي د x سره y مساوي کیږي د چی سره x سره. دا شکل خو تاسو خپل پیدا کوئ شي بغیر دې چې زه درته وایم ګراف یو شی بل شي یعنی مایل درته ټول شی معلوم دي مثلا کله درته مایل سو د تاسو وای مایل ضریب د x دا یو ده او که زه درته تقاطع د y سره سو د b سو د b نشته نو هغه 0 ده. اوس ګراف ته راشي ګراف د دې ګراف تاسو رسم کړئ y مساوي x زبر y زبر دلته موږ تاسو چې وایو ګراف اوله ناحیه او درېمه ناحیه نیمایي کوي y مساوي x هم په یاد وي چې د اوله یا لومړی او د درېمې ناحیې چې دی ناصف ده ناصف نیمونکی ده دا نیمایي ده یعنی دلته زاویه 45 درجې ده دلته 45 درجې دلته 45 ده دلته 45 درجې ده چې تانجان د 45 څو کیږي یو کیږي اندې لپاره مایل څو راغی یو راغی او دلته زاویه څو درجې 90 د تانجان د 90 څو کیږي نه تعریف یعنی لایت نه کیږي اندې لپاره مایل څو ده لایت دی باندې پوښتنه د y مساوي x چې دا د اوله او د درېمې ناحیې چې دی ناصف ده. څلورمه خبره چې دا څلورمه خبره هغه دا چې y مساوي کیږي منفي x کله چې منفي شو خبره تاسو برعکس کړئ البته د اوله او د درېمې ناحیې ناصف اوس وای د دویمې او د څلورمې ناصف نه احداث x زبر y زبر دلته موږ تاسو چې وایو ګراف چې رسمو داسې مایل نو څه ده مایل مساوي کیږي منفي او خای زاویه څو درجه ده اوس ټول کې هغه زاویه منفي سره وغورځي مایل زاویه منفي سره درجه نه ده دلته څو ده مایل زاویه تانجان د منفي کې 1.15 درجه یعنی دا زاویه ده
115 درجه خو که دغه چې د زاویه موږ حساب کو 115 درجه ده دلته پیدا کولو دا 45 درجه ده یعنی معنا دا چې دا د دویمه ناحیه نیمایي کړه او څلورمه ناحیه چې کړه نیمایي کړه یعنی په یاد دي چې y مساوي منفي x راغی نو د دویمه او څلورمه ناحیه چې ده ناصب ده y مساوي x راغی د اولې درېمه ناصب ده y x مساوي a نو دا په x باندې عمود ده او y مساوي a نو دا په y باندې عمود ده دا و د نن درس در سره نوټ کوي او میخانیک